بسم الله الرحمن الرحیم. ولې اسلامي امارت د ایران په مشرۍ په راتلونکې ناسته کې ګډون نه کوي؟ لومړی، اسلامي امارت پر دې پوهیږي چې دا غونډه د پاکستان په خوښه باندې راغوښتل شوې ده او دغه مسلې د پاکستان د پوځ او استخباراتو د عقل د محدودې سره سمون خوري، ځکه چې پاکستانی لوري به هڅه وکړي چې په دې غونډه کې ټي ټي پي یو سیمه ییز خطر معرفي کړي او د ټي ټي پي بار د خپله کورنۍ ناکامي له خپلو اوږو لرې کړي او پر سیمې باندې ور واچوي، هغه څه چې اسلامي امارت یې نه غواړي. اسلامي امارت پر دې باور ده چې ټي ټي پي د پاکستان کورنۍ مسله ده او سیمه ییز خطر داعش ده. که چیرې د سیمې د خطر مسله مطرح کیږي نو باید په داعش باندې بحث وشي، کوم چې پاکستان یې روزي او په پاکستان کې ده، چې د دې غونډې اجنډا کې تر ډیره د داعش مسله نه ده، د ټي ټي پي مسله ده. دوه، اسلامي امارت پر دې پوهیږي چې د دې کې به درې نورو مهمو مسایلو باندې خبرې وشي چې په هغې کې د ښځو د کار او تعلیم مسله، د بشري حقوقو مسله او همدارنګه د ټولګډونه حکومت بحث. د اسلامي امارت هڅه دا ده چې دغه مسایل باید په اولیت کې ونه اوسیږي، ځکه چې دا د مونږ کورنۍ مسله ده او د مونږ په کورنیو چارو کې باید څوک لاسوهنه ونه کړي او د کورنیو چارو کې نه لاسوهنه د اسلامي امارت یا د اسلامي نظام سره کرښه ده. د دې پر ځای باید په تجارت، ترانزیت او امنیت باندې بحث وشي. نو اوس اسلامي امارت پر دې پوهیږي چې په دې غونډه کې به نه ګډون د رسمیت پیژندنې پروسه لاس ورسلو کړي، خو دوی پر دې باور دي چې د امتیاز ورکولو پر ځای باندې باید صبر وکړي. درېمه او تر ټولو مهمه مسله دا ده چې تاسو وګورئ چې په دې مسله کې قطر، سعودي او ترکیې منځګړیتوب وکړ او هغوی ونه توانېدل چې دا مسله حل کړي او هغې نه وروسته ایران هڅه کوي چې دا مسله حل کړي. اوس که چیرې ایران وتوانېږي چې دا مسله حل کړي نو په سیمه ییزه او نړیواله کچه باندې د شیعه انقلابي تمدن مشروعیت لوړیږي، هغه څه چې اسلامي امارت یې نه غواړي، ځکه اسلامي امارت پر دې باور ده چې باید په سیمه ییزه او نړیواله کچه د سني تمدن مشروعیت لوړ شي. که چیرې ایران دا کار ترسره کړي نو په دغسې وخت کې به بیا د شیعه انقلابي تمدن مشروعیت لوړیږي، هغه څه چې اسلامي امارت یې نه غواړي.